ماته ودرېږي مخ ته شي چې زه ترجمې ته څو نفره داسې پېښ شو څوک کمرې ته څوک ترجمې ته زه مخ ته شم ته ماته دعا وکړه چې خدای پاک ماته شهادت نصیب کړي دیغو د دنیا خواهش په فکر کې نه ده دیغو د الله وصال په فکر کې ده خو زه دوی ته دا وایم چې دا څوک شهیدان غواړي زه ورته وایم د شهادت سوال مه کوئ د خدمت سوال وکئ دا شل کاله چې کومه قرباني د کوم مقصد دپاره وشوه نن هغه موقع خدای پاک راوسته د دین د خدمت ته اوس هم شهادت غواړې اوس شپه ورځ وکړه د دغه نعمت شکر ادا کړه چې تا یې ارمان کوو د جومات اذان دې نه شوی کړی جومات کې د درس نه شوی کړی بیان دې نه شوی کړی نن خدای مسلمان ته دا ازادي راوسته اوس شپه ورځ د خدای ته یې وکړه مه ستړی کېږه په د خدمت باندې خدمت وکړه د غټې جامعې خدمت وکړه بېګا دلته چې دا کوم ملګري دغه یوه نیمه میاشت چې موږ ترجمه کوو دی پیرې کوي راغلي وو ټول هلته هغو ته مې ویلې مالې ګورې تاسې دا خیال مه کوه چې موږ ترجمې ته کېننستو د ترجمې د ثواب نه موږ پاتې یو څوک چې د دیندارو خلکو خدمت کوي په هغه خدمت کې خدای پاک ورسره شریک کوي من جهز غازیا فکان مغزا چې مجاهد سره کومک وکړي د جهاد په ثواب کې ورشریک شو من فطر صائما چا چې روژې ته روژه ماته ورکړه لکه روژه یې چې نیولې په هغه کې ورشریک شو